بیا هم ښه راغلاست. په تېر کلاس کې موږ تاسو په وریبلونو باندې خبرې وکړې. په دغه کلاس کې موږ تاسو په ډیټا ټایپونو خبرې کوو. ډیټا ټایپس څه شی دی؟ In programming, data type is an important concept. په پروګرامینګ کې چې دی د ډیټا ټایپ یا مفهوم مې دی. Variables can store data of different types. وریبلونه که موږ تاسو چیرې وګورو دا د مختلفو نوعو ډیټا په ځان کې سټور کوي. که چیرې ټکسټ ډاټا وي یا نمبرز ډاټا وي یا همداسې لیسټونه وي، یعنی دا هر وریبل ځان ته یو مختلف ډیټا ټایپ لري چې موږ تاسو په وریبلونو کې مختلف نوع ډیټا سیو کولی شو. And different types can do different things. او دغه مختلف ټایپونه چې دی یا مختلف نوع چې دی په موږ مختلف شیان کولی شو. مثلا نمبرز یو نمبرز یا انټیجر ډیټا ټایپ لري چې دا موږ ځان ته کارولی شو، یا عدد چې دی ځان ته کارولی شو، په دې باندې اپریشنونه اجرا کولی شو، جمع، تقسیم، ضرب. سټرینګز ډیټا چې دا هغه ټکسټ موږ ریډ کولی شو، رایټ کولی شو، چې دا مختلف کارونه موږ باندې کولی شو. په پایتان کې موږ دا ډیټا ټایپونه لرو. مثالونه دي او ډیټا ټایپ دی ایکس مثال کېږي یا ایکس موږ ته اساین کړی هیلو ورلډ چې داسې د سټرینګ له ډوله دی. ایکس 20 انټیجر دی، ایکس 20.5 فلوټ دی، ایکس 1J دا کمپلیکس دی چې دا په پایتان کې یو بل ډیټا ټایپ دی چې موږ تاسو وایو 2x جمع 3x یا 2x جمع 3 وایو مساوي کېږي نه سره، یعنی دا په فارمولو کې موږ کارولی شو، دې ته کمپلیکس وایي. ایکس که موږ تاسو وګورو په سکویر بریکټس کې دا د میوو نومان دی، نو دا د لیسټ دی، او ایکس په پرنتیسیس کې موږ که ګورو دا هم ټپلز دی، او ایکس رینج 6 دا د رینج ټایپ دی. ایکس په کولي بریسز کې موږ تاسو چې ګورو دا ډکشنریز دی، هر یو ځان ته کی لري او بیا هم کی والیو پیر دی. او ایکس اپل بنانا دا سیټس دی. او که وګورو راسو ایکس پورزون سیټس دا بیا پورزون سیټ ډیټا ټایپ دی، او ایکس ټرو فالس دا د بولینز ډیټا ټایپونه دي، او ایکس بی هیلو دا د بایټس ډاټا ټایپ دی چې موږ تاسو پایتان ژبې کې لرو. نو دا و د پایتان ډیټا ټایپس. له هغه وروسته موږ تاسو راځو بولین ته. بولین څه شي ته وایي چې دا په پروګرامینګ کې موږ تاسو ډېر کاروو، چې په کنډیشن کې کاروو، په فار لوپو کې کاروو، په اف او ایلس کې کاروو، په سویچ سټیټمنټ کې کاروو، یعنی ډېر کاریږي. بولین represent one of two values true or false. بولین چې دی همیشه دوی والیو موږ تاسو ته represent کوي یا تشریح کوي، یعنی یا به صحیح وي یا به غلط وي. که موږ وایو یو شی دی دوه حالته لري، یا صحیح والی یا د غلط والی لري، نو دا د بولین ډیټا ټایپ موږ تاسو لرو. د بول فنکشن allows you to evaluate any value. کوم وخت چې وایي د بول فنکشن موږ ته کوم کار کوي، دا موږ ته اجازه راکوي چې موږ تاسو یو والیو چې دی یا یو قیمت دی هغه evaluate کړو یا تشریح کړو. and give you true or false in return. او دا موږ تاسو غواړو یو والیو چې دغه محاسبه کړو یا پر هغه باندې یو کنډیشن ولګوو یا هغه یو اپریټرز ولګوو، نو دا بولین والیو چې دا همیشه موږ ته حالت راکوي، یا به ټرو وي یا به فالس وي. یعنی دا موږ ته چې شي راوړي ټرو فالس. که کنډیشن صحیح و دا کار وکړي، که کنډیشن غلط و دا کار وکړي، چې دا خپله د بولین ډیټا ټایپس و. نو اوس به موږ تاسو پر بولین باندې یو څه عملي کار وکړو. نو دا راځو دا زموږ بولین ټایپس ته. دا زموږ بولینز ټایپونه دي. څنګه بولینز موږ تاسو کولی شو د بولین دوه والیوګانې لري، یا به موږ ته ټرو ریټرن کوي یا فالس. که چیرې موږ دا پروګرام رن کوو پرنټ لس وایي غټ له نو څخه، دا به ټرو ریټرن کوي. لس او نه وایي سره مساوي دي، یعنی ایکول دی، دا فالس دی. یا او لس کوچني له نو څخه دا هم فالس ریټرن کوي. موږ تاسو به رن کوو. که وګورو ټرو فالس، یعنی دا زموږ ستاسو لپاره بولینز دی چې دا موږ تاسو اکثره وخت په ایف کنډیشنونو کې کاروو. دوهم وار موږ وایو a is equal to 200، یعنی a ته مو 200 راچولي دي، b یو وریبل دی هغه ته مو 3 راچولي. if b greater than a، که چیرې موږ تاسو ووایو که b غټه ده له a څخه، نو ته وایو b is greater than a، دغه سټیټمنټ موږ ته پرنټ کړه. په ایلس کې که دا چیرې غټه نه وي، نو b is not greater than a، نو b غټه نه ده، دا به هم راکړو. که وګورو b is not greater than a، یعنی b له a څخه غټه نه ده، ځکه چې دا هم د بولین کار دی. که چیرې دغه اول شرط صحیح سي، ټرو سي، دغه سټیټمنټ رن کېږي. که هغه اول شرط غلط سي، نو دا سټیټمنټ رن کېږي. اوس به زه دغه b غټه کړم له a څخه،
اوس په دغه د اف کوم بلاک کوډ چې دی دا به موږ تاسو ته رن شي b is greater than a چې دا و بولین په پایتون کې چې دا اکثره وخت موږ تاسو په if else statement کې کاروو